سلامونه نیکې هیلې د امازون پښتو چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې په تېرې ویډیوګانو کې مونږ د پینیر اکاونټ جوړ کو او بیا په بله ویډیو کې د پینیر اکاونټ له امازون سیلر اکاونټ سره وصل که. نو په دې ویډیوګانو کې به مونږ تاسو ته دا روښانه کوو چې پرایویټ لیبل وایي څه ته او کوم کسان لپاره غوره دی چې پرایویټ لیبل په لومړیو کې انتخاب کړي او له کوم لپاره نه دی. نو راځئ سیسټم ته ځو. لومړی خو هغه کسان چې نوي راغلي دي هغه د دا ویډیوګانې وګوري تر څو بارو بار یوه پوښتنه په هر کمنټس کې تاسې نه تکراروئ، ځکه چې زیاتو ملګرو دا پوښتنه په هر کمنټس کې او په هر میسیج کې دا کړې ده چې افغانستان کې د دې سیسټم او د دې کاروبار او د دې بینک اکاونټ جوړونه او دا لازمي ده یا نه ده. نو که چیرې تاسې دا ویډیوګانې د سر نه تعقیب کړئ، زه په دې مطمئن یم چې ستاسو پوښتنو ته به تر 90% 95% پوښتنو ته جواب ورکړل شي انشاءالله. نو لومړی اوس راځو پرایویټ لیبل ته. پرایویټ لیبل چې دی په دوه ډوله دی، صحیح ده. یو چې دی جنریک دی، کوم مال چې خرڅې غواړي چې دی پرایویټ لیبل کې او غواړي چې نوم ورنه کې برانډ یې نه کې، نو هغه ته کولی شي په جنریک کې خرڅ کړي. او بل چې دی هغه به ته برانډ کې. نو برانډ کې چې هغه دپاره کوم سټیپونه په کار دي په لومړي قدم کې چې ته باید هغه وکړې، نو هغه به د هغه دپاره مخکې د دې نه چې ته مثال یو پروډکټ دې کې خوښ کړې او برانډ یې کړې، نو د هغه دپاره به کومې پروسې لومړی قدمونه اخلي. په لومړي قدم کې خو ته باید سرمایه ولرې. د $2000 نه تر $50,000 پورې سرمایه که ته ولرې، ته پرایویټ لیبل کولی شي ښه په راحتۍ سره. خو لومړی مخکې باید ته زده کړه وکړې، ښه ځان په دې کې پوه کړې تر څو ټولې ستونزې ستا په دې کار کې حل و فصل شي. بعد د هغې نه ته خپل انویسټ وکړه، صحیح ده. دا چې تا یو ویډیو دوه ویډیو دې نه کتل یو کار ته ادامه ورکړې، ته ډېرې زیاتې ستونزې لرې. امازون چې څه رقم د امازون ځنګل دی او بیا د امازون ویب سایټ دی او بیا د دې کاروبار دی، دغه شانې د دې زده کړه هم دغه شانې یو دریاب دی. دومره سیسټمونه لري چې ځان چې په پیکې کافي اندازه وخت لري، نو تر هغه حده پورې ځان پوه کړه چې خپل لین سیسټم پې روان کړي. مخکې د دې نه میدان ته مه دانګه تر څو چې دې مټ قوي کړی نه، صحیح ده. نو راځو دې کې یو پروډکټ خوښو او بیا پې خبرې کوو، صحیح ده. ښه، دې کې به موږ یو پروډکټ خوښ کوو، مثال په ډول. ښه، دلته به موږ دغه د کافي ګیلاس یا د چایو ګیلاس خوښ کوو. مثال زه غواړم دغه پروډکټ برانډ کړم، صحیح ده. دې کې غواړم دغه سپین رنګ برانډ کړم. نو سپلایر ته لومړی خو مخکې د دې نه چې زه دا برانډ کړم او خپله لوګو پې ولګوم، نو زه به لومړی څه کوم، د دې دپاره به ټریډ راجستر کوم. په کوم ملک کې چې زه غواړم د امازون کار مخکې ویسم، کاروبار یې مخکې ویسم، مثال امریکا شوله، یوکې شو، جرمني شو وغیره نور اروپایي کشورې شوې، نو زه به په هماغه هیواد کې چې کوم هیواد کې ما د امازون اکاونټ خلاص کړی په هماغه هیواد کې به زه څنګه کوم، ټریډ مارک به راجستر کوم لومړی. نو ټریډ مارک چې دی تر 1 کال 8 میاشتو 1 کال پورې وخت نیسي چې تاسو ته د هغې مکمل اسناد کامپلیټ کیږي. او نو تر څو چې دغه پروسه کې په دغه ټیم کې ستاسو اسنادونه پوره کیږي، نو د دې نه مخکې په 1 میاشت کې تاسو ته ریفرنس نمبر راځي د ټریډ مارک، په هغې باندې تاسو په امازون کې برانډ راجستري شئ کولی او تاسو خرڅلاو شئ کولی، یعنې تاسو کار ته ادامه شئ ورکولی. مهمه نه ده چې تاسو 1 کال پورې یا 8 میاشتو پورې منتظر خپل ټریډ مارک ته پاتې شئ تر څو د دې ټوله پروسه کامپلیټ شي. نه، د ټولې پروسې او د ټولو اسناد د کامپلیټ کېدو نه پوره کېدو نه مخکې تاسې کولی شئ کار ته ادامه ورکوئ. چې کله ستاسې د ریفرنس نمبر راشي په خیر، بیا نو تاسو کار ته ادامه ورکولی شئ. هغه په هغه صورت کې چې تاسو کله د برانډ راجستري په امازون کې وکئ، کله چې تاسو ته د ریفرنس نمبر راشي د ټریډ مارک، تاسو بیا ریفرنس نمبر اخلئ، په امازون برانډ راجستري ته ځئ او هلته راجستري کوئ. هغه چې څنګه کېږي هغه ته زه روښانه کوم په راتلونکو ویډیوګانو کې. بعد د هغې نه بیا راځي دغه پروډکټ سپلایر ته وایي چې دې باندې یو زما لوګو ولګوه، دلته یې لیکلي م د URL لوګو که نه. نو بیا ځان دپاره ښه پروفیشنل یوه لوګو په نوم باندې اخلي، په هغه نوم باندې چې کوم باندې ته ټریډ مارک راجستر کړی دی هماغه نوم دلته لوګو ته هم ورکړې او 10 سنټ اخلي دا د دې سپلایر ته نه. نو سپلایر
تا نه پوښتنه هم کوي چې لوګو لري راوړه چې زه ولګوم په دې معنی، نو ته به ورته خپل لوګو ولېږي او هغه به تا ته په دې پروډکټ باندې مثال ولګوي او د دې پیټنټ به وکړي مخکې د لوګو نه، د دې پروډکټ مخکې د اخیستو نه به د دې پیټنټ وکړي، بیا به لوګو ور ولېږي. پیټنټ چې څنګه کېږي زه به تاسو ته د دې دپاره یو لنډ مثال درکړم، خو ولې د دې د صحیح پروفیشنل سیسټم دپاره به زه تاسو ته بله ویډیو جوړه کړم، خو اوس به زه تاسو ته یو لنډ دغه وکړم. دلته تیار ما لیکلي دي، دغه دی ښه ګوګل پیټنټ. ګوګل کې به پیټنټ ولیکئ، دلته به راشئ او بیا راشئ چې کوم پروډکټ غواړئ چې ځان ته برانډ کړئ، هغه به لومړی تاسو د امازون نه ریسورس کوئ او څنګه ریسورس کېږي او څنګه ریسرچ پې کوئ، معلومات یې کوئ، نو هغه به دلته معلوموئ. مثال دلته چې کوم پروډکټ تاسې خوښوئ د هغې پیټنټ او نوم به د دې ځای نه اخلئ. صحیح ده؟ اوس مثال دا پیټنټ شوی دی، ګورو چې دا پیټنټ دی که نه دی، د دې نوم موږ اخلو او زه ګوګل پیټنټ ته ولته چک کوم چې آیا د دې پیټنټ دا پروډکټ راجستر شوی که نه دی. صحیح ده؟ ښه دا پروډکټ چې دی نه دی راجستر شوی، سمه ده، ولی دا په جنریک کې خرڅوي. صحیح ده؟ دا نفر چې دی دا پروډکټ په جنریک کې خرڅوي، نو په دې ترتیب باندې تاسو کولی شئ جنریک، یعنی لکه څنګه تاسو ته ما ویلې چې پرایویټ لیبل په دوه ډوله دی، په دوه قسمه کې ته کولی شئ پرایویټ لیبل وکړي. هغه هم دا چې ته خپل برانډ ورکړې، یعنی برانډ راجستري کړې، او دویم چې دی ته یې په جنریک کې خرڅوي. مخکې مې تاسو ته تکرار هم کړم. نو ګورې دا په دې نوم باندې هم راوانخیسته. د دې پروفیشنل سیسټم چې دی هغه تاسو ته د هغې دپاره خاص ویډیو جوړوم، هغې کې تاسو کولی شئ ښه صحیح دقیق روښانه کوي. صحیح ده؟ نو هغه لږ وخت زیات نیسي. زه به دلته یو بل پروډکټ هم چک کړم ستاسو د زده کړې په خاطر باندې، تر څو دا معلومه شي. نو دا پکې ډېر لازمي دی، اهم دی، ځکه که چېرته ته پردی پروډکټ پیټنټ کې نو سردردي ستونزو سره مخ کېږي. نو د دې پیټنټ شوی دی، دلته ګورئ، دا ګورئ د دې ټول سیسټمونه دلته هر څه نه تر زیټه پورې د دې پیټنټ شوی دی. دا یې په ساده لهجه دا یې نقشه ده چې دا یې په کوم ترتیب پیټنټ کړی دی، مواد یې وله پیټنټ کړي دي، دلته ورته ډیزاین پیټنټ کړی دی. ګوري او ته نشي کولی چې دا پروډکټ ته ځان ته برانډ کړي، ځکه دا الریډي پیټنټ شوی دی. نو د دې مې یو لنډ مثال تاسو ته درکړو. زه بیا د دې یو پروفیشنل ویډیو او په هغه سیسټم کې زه تاسو ته جوړوم چې تاسو باید پروډکټ څنګه دقیق پیټنټ کړئ. صحیح ده؟ نو دلته دا ټول ډیټیلز پراته دي، کتلی شئ. ګورئ رجسټریشن نمبر یې، ریفرنس، هر څه پکې شته دی، تاریخ، ډیټ آف سټارټ هم پکې شته دی. ښه نو دې ته وایي پیټنټ. نه دی د دې دپاره به لومړی به ته دا پیټنټ کې، بعد د هغې نه به ته خپله پروسه څنګه کې سټارټ کې. نو اوس راځو دې پروډکټ ته. ښه لکه څنګه چې دې پروډکټ په اړه موږ وغږېدو چې مخکې د دې نه چې ته باید لوګو ورته وړاندې کړې، نو باید لومړی ته پیټنټ چک کړې. چې کله دې پیټنټ چک کړه چې پېښ ولې د دې پیټنټ راجستر نه دی، دا پروډکټ چا راجستر کړی نه دی، نو بیا به ته څه وکړې، د دې ته به لوګو ولېږي. او د دې تر څنګ زه یو لاره بله هم تا ته ښیم، هغه دا ده که چېرته تاسو بیا په پیټنټ باندې سر خلاص نه شو، نو بیا به فریلانسر ډاټ کام ته لاړ شئ او هلته به یو پروفیشنل مسلکي کس به وګورئ، هغه ته به یو $10 ورکوئ، پی به یې کوئ، تر څو هغه به تاسو ته د پیټنټ چک کړي. هغه ته به خپل ډیټیلز ټول د پروډکټ په اړه ولیږئ، عکسونه، هر څه، نوم، نو هغه بیا د هغې پیټنټ چک کړي او تاسو ته بیا د هو او د نه جواب درکړي. که چېرته پیټنټ هم درته ووایي چې دا پیټنټ دی، بیا ورته بل کولی شئ ولیږئ، او که نه و نو بیا هم تاسو کولی شئ دا پروډکټ واخلئ او د سپلایر ته یې دې باندې زما لوګو ولګوه، او د هغې نه بعد چې دی تاسو دا چې په امازون کې لیست کوئ، د هغه دپاره به خاص خپل لیست جوړوئ، خپل ډسکریپشن به جوړوئ. نو ډسکریپشن او بولټ پوینټ چې تاسو کله جوړوئ خپله شخصي، او د هغه دپاره به شخصي لیسټینګ کوئ. هغه چې څنګه کوئ زه بیا تاسو ته روښانه کوم، چې کله معمولي هلته کار پکې کوو د هغه دپاره زه تاسو ته ویډیوګانې ریکارډ کوم. نو له موږ سره پاتې شئ، زموږ چینل تعقیب کړئ انشاءالله، نو تاسو به ډېر څه زده کوئ. نو تاسو سره په د دې لیسټینګ کې چې دی کولی شئ چټ جی پي ټي نه مرسته وغواړئ، هغې نه نظریه واخلئ، د هغې د نظریې تر څنګ منځ کې مختلف بهتره لینکونه دغه راځي، ټاپک یې راځي، هغه ته لوډ کړئ او کاپي کړئ، دلته خپل ډسکریپشن کې واچوئ، او بولټ پوینټ چې څنګه جوړوئ هغه زه بیا تاسو ته
خیمه چې هغه په خود امازون نه اخیستل کېږي، په هغې باندې بیا کومه نیوکه نه وي. صحیح ده. نو چې کله تاسو خپل برند جوړ کړئ او برند هغه کسان جوړئ راجستر کوي چې هغه های ورژن لري، مثال مخکې غټ پلانونه لري او صحیح ده سرمایه هم غټه لري او ریسک هم غټ اخلي، مطلب او همداسې ګټه هم به کوي. چا چې ریسک اخیستی دی، چا چې یعنی غټ پلانونه ځان سره نیولي دي، نو انشاءالله که هغې کې مکمل کامپلیټ پلان ته ونه رسېږي، هدف ته ونه رسېږي، خو ولې 80% زه مطمئن یم چې هغه نفر رسېدلی شي. نو انشاءالله نن په نن سبا کې هغه مودرن ټکنالوژي زمانه ده چې یعنی ټول تجارتونه یو وخت به وګورئ چې ټول به الکترانیک شي، څوک به فزیکي تجارت نه کوي. پوه شوې؟ نو هڅه وکړئ چې ټکنالوژي او الکترانیک تجارتونو ته ننوځئ. مهمه نه ده چې امازون دی او تنها امازون دی او امازون کې کاروبار وکړئ. داسې ډېر پلیټفارمونه دي تاسو کولی شئ هغې کې انویسټ وکړئ. بیا شو، والمارټ شو، ایر بی ام بي شو، باینانس شو وغیره، کرافټ شو، داسې ډېر پلیټفارم دي، پابلیک آف انویسټ شو، داسې ډېر پلیټفارمونه دي تاسو کولی شئ هغې کې انویسټ وکړئ او آنلاین په راحتۍ سره لاسته راوړنې ولرئ. دا په دې هدف یم لومړی تاسې زده کړه وکړئ. هېڅکله یو روپۍ تاسو یو ځای کې مه انویسټ کوئ چې تر څو تاسو د هغې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي نه وو او تاسې خو پوره کافي زده کړه نه وه کړې. تاسو یوازې زده کړه وکړئ، بیا چې غره کې ناست یاستئ یو جونګړه ولرئ، اول ته انټرنیټ کار وکړي، د هغه ځای نه هم کار کوي. ستاسو کولی شي کاروبار او بزنس مخکې یوسئ. دا خو افغانستان دی. افغانستان خو داسې ملک نه دی چې مطلب بیخي کپ دی ولا چې کار نه کوي. افغانستان نه هم کولی شي. دا اوس هم ډېر خلک کار کوي د افغانستان نه، د امازون، کرافټو وغیره ډېر کارونه مخکې ځي. ایر بی ام بي په کابل کې دومره زیات دي. یو ورځ مې سرچ کوو کابل کې ایر بی ام بي په اړه باندې معلومات مې اخیسته، دومره کسانو کورونه دغه کړي دي د خارجیانو دپاره، مطلب څوک منظرو دپاره دغه راځي، تروریست راځي، مثال هلته بوکینګ کوي. نو ایر بی ام بي چې دی بوک ډاټ کام او ایر بی ام بي دا هم هلته فعاله دي، فعالیت کوي په افغانستان کې. امازون په اړه باندې ډېر خلک کارونه کوي، کورسونه لري په هملته په کابل کې فزیکي، آنلاین دی، یو لرنا ده، د کې هم ډېر فعالیت روان دی. نو تاسو کولی شئ هلته فزیکي لاړ شئ، درس یې زده کړئ. مهمه نه ده چې دلته په یوټیوب کې تاسې حتما زما چینل تعقیب کړئ او ما له سبسکرایب او لایک راکړئ. لاړ شئ بل ځای کې زده کړه وکړئ، هڅه وکړئ ځان ورسوئ تر څو زموږ پښتون قوم ډېر شاته پاتې دی او دوی په خپلو باندې په خیر سره ودرېږي. صحیح ده. نو راځو اوس مثال ته کله چې په کوم صورت کې تاسو خپل پروډکټ برانډ کړو او راجستر هم کو او بیا په امازون کې لیست کړي او یا څوک وکولی شي راشي او هغه ستاسو لیست کاپي کړي او یعنې ستاسو پروډکټ خرڅ کړي، نو هغې ته کانور پیټ یعنې دویم نمبر، 2 نمبر کار په امازون کې ورته دغه نوم ورکړل شوی دی. نو امازون ډایرکټ راځي، ته به خبر هم نه هغه چا چې ستاسو پروډکټ لیست کړی دی او په خپل ترو او په خپل فکر یې خرڅوي په امازون کې، نو هغه به ته خبر هم نه امازون به هغه څنګه کړی، هغه لیست به ډیلیټ کړی. نو په دې ترتیب باندې برانډ راجستري چې ده ډېره بهتره ده او ډېره اهم ده. نو په دې هیله چې تاسې له زموږ ویډیو څخه زده کړه کړي او یو څه لاسته راوړي، نو هغه ملګري چې نوي راغلي دي بیا هم زه تاسو ته دا یو ټینګار کوم چې تاسو لومړی سر نه ویډیوګانې تعقیب کړئ تر څو تاسو په دې ویډیو باندې ښه سر خلاص شي. نو که کوم هم پوښتنه هم درلودله هم کولی شئ موږ سره په ویډیو ډسکرپشن کې شریکه کړئ، د هغې سوال جواب به موږ تاسو ته په راتلونکي کې روښانه کړو په ویډیو کې او انشاءالله نوره ویډیو نه اوږدو. او بله مهمه هم اهم خبره دا ده په پرایویټ لیبل کې چې تاسو بکسونه هم کاپي رایټ نه جګوئ، دا به هم یعنی تاسو خپل اپلیکیشن به زه تاسو ته روښانه کوم په راتلونکو ویډیوګانو کې چې کومې اپلیکیشن تاسو باید د پروفیشنل عکسونو جوړولو لپاره غوره کوئ، هغه زه بیا تاسو ته ښیم. نو دغه مثال دا پروډکټ چې تا کله خوښ کړه د دې عکسونه ته سپلایر ته وایي د دې عکسونه موږ ته راکړه، هغه عکسونه بیا هغې په کمره وباسي، ته بیا راځي په هغه ویب سایټونو کې د هغې پروفیشنل عکسونه جوړوي. که خپله دې تجربه نه درلودله پیور ډاټ کام ته ځي، هلته فریلانسر ته وایي چې دغه پیکج راله د دې عکسونو پیکج راله جوړ کړه د امازون دپاره، نو بیا هغې ډېر په ترتیب باندې جوړوي
او د هغې نه بعد بیا ته لیسټینګ او بولټ پوینټ او ډسکرپشن دا کې او هغه چې څنګه کېږي بیا تاسو راتلونکي ویډیوګانو کې روښانه کوم. نوره ویډیو نه اوږدوو، پیل په الله سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې. السلام علیکم.